د امریکا لخوا په افغانستان کې د خطرناکې جګړې خبرداری. خلیلزاد په خپله وروستۍ وینا کې څنګه خطرناک پیغام ورکړی دی، تازه یې څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د امریکا حکومت نن د افغانستان لپاره د دې هیواد د بهرنۍ چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد استعفا ومنله. امریکا د خلیلزاد ماموریت یو بل امریکایي ته ورکړ او د هغه د نوي مسؤلیت او دندې په هکله یې څه ونه ویل. په دې وروستیو کې په افغان ټولنیزو رسنیو کې او دننه په امریکا کې د خلیلزاد په وړاندې اعتراضونه زیات شوي وو او هغه سختې نیوکې باندې روانې وي. خلیلزاد په دې پړ ګڼل کېده چې د دوی د ماموریت په پایله کې د افغانستان د حکومت سقوط او په کابل باندې د طالبانو واکمني ټینګه شوه. قسم افغانان له وړاندې په دې باندې پوهېدل چې خلیلزاد به دوی ته نیک خبر ورنه کړي او پایله به یوه فاجعه وي، خو په هغه وخت کې د امریکا حکومت دا ډول غږونه وانه ورېدل او خلیلزاد خپل سر ته پرېښود. خلیلزاد تر دې وړاندې د بن په کنفرانس کې هم شریر رول درلود. هغه مهال د بن کنفرانس ته د افغانستان د کشالۍ دوه اصلي لوري طالبان او حزب اسلامي دعوت نه شول. د دې ترڅنګ امریکا داسې کسان واک ته ورسول چې ټول مفسد، زورمندان او ظالمان وو. د دې هر څه سره امریکا د افغانستان د یوې مهمې معاملې یا پریکړې سرنوشت یو ځل بیا خلیلزاد ته په لاس کې ورکړ او خلیلزاد دا ځل بیخي د افغانستان د حکومت او ولسواکۍ بنسټ له منځه ویوړ. خلیلزاد په خپله استعفا کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سقوط د طالبانو حاکم کېدل د دې جګړې پای نه دی. شنونکو د خلیلزاد له دې پیغام څخه ډیر خطرناک تفسیر اخیستی دی او وایي چې دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته نه ده رسېدلې او لوبه دا هم دوام لري. ډیری شنونکي په دې اند دي چې امریکا په افغانستان کې د نوې ناقراریو د رامنځته کولو په لټه کې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.